د ملي شورا د استازو لخوا په ننګرهار کې د یووالي غونډه او د خاریانو کلکې نیوکې ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو ځینو استازو 13 ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د ختیځ ولسي اتحاد په نوم غونډه ترسره کړه. جلال آباد خاریان وایي دغه غونډه دغه استازو د شخصي موخو لپاره ونه د ولس د حق د غوښتلو لپاره د خلکو په خبره ټاکنې رانږدې دي، نو دوی غواړي په دا ډول غونډو له ولس رایه ترلاسه کړي. دا ناامني زموږ د مشرانو خپلو عملونه راوستې ده چې دی وروره د الله تعالی قانون ته د قانون په سترګه نه ګوري، د خپل قانون په خلکو باندې لکه څه چې دی خواهش اوسېږي، کوم کې چې د دی ګټه اوسېږي هغه په خلکو باندې تطبیقوي. زموږ د قتل غم وکړه، د موږ په خېټه کې ډوډۍ نشته، موږ وروره کور کې ډوډۍ نه میلاویږي، دی په خپلو مزو کې چې ووټ دی ورته ورکړه کامیابه شو، په خپل برسر اقتدار شو، بیا تا نه پېژني. دا وایي د کوم کلي راغلی لرې که امنیت چې راځي د منګو تاسو اسلام کې امنیت دی، د منګو تاسو په قرآن کې امنیت دی، د منګو تاسو په دین کې امنیت دی. د هغه خلکو غم وکړئ او هغه خلک پیدا کړئ چې ستا دین پورې خاندي، ستا جومات پورې خاندي، ستا کتاب پورې خاندي، په جومات کې بمونه الوزئ، د هغه خلکو غم وکړه. داسې دا وکیلان چې د انتخابات ورځ راشي مونږ خوار غریب ولس ورته وریاد یو چې کله انتخابات ختم شي دروازې د دوی بند شي، که زمونږ کوم مشکل پیدا شوی دی ورغلي ورپسې مونږ هغه عسکر نه یو پرېښودي دلته چې مونږ یا ولایتي شورا سره ملاو شي یا پارلمان سره ملاو شو، مونږ د ګیټ نه دننه نه پرېږدي. دوی د چا وادي پوره کړي. تا ته دا ووایم خو چې د هر وکیل کور ته ورسي بس وروګله پوښتنه نشته ولاکه دې لنډ پرېږدي چې کوم مشکل دی پوه شي ولاکه دې لنډ پرېږدي پوه شوې، کوم هسپتال یې جوړ کړی، کوم کلینیک یې جوړ کړی، کوم محصل ته فیس پرې کړی دا، کوم یو ته یې کړی دا، یو ته یې ملاکه کړی. دې ته ایله ځان ته کارونه کړي دي، خپلې بنګلې او هماغه کومې موټر او کومې لیکسس چې لري هماغه غار کې هرو پرو شروع کړی دی، ملت ته زره کار نه دی کړی، مونږ دې نزدې بیخي راضي نه یو. د غونډې ځینو ګډونوالو په ولسمشر هم نیوکې وکړې چې ګواکې د ختیځونو ولسونو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. چېرته چې ولس ویده کېږي ما او خپل امنیت باندې کوشش وکړي، یوازې حکومت باندې ملا مه تړي، په هر ما عمل کې دا حکومت ستا شریک دی، دې نه مطمئن اوسه. چې زه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني د کمپاین رئیس وم، د افغانستان په سطحه دا یې وعده وه چې ولسه ستا په دسترخوان کې به تا ته ډوډۍ پیدا کومه، ځوانانو تاسو ته به کار پیدا کومه، او څوک چې کور نه لري هغوی ته به کورونه پیدا کوو. ځان سره وګورئ چې تر کومه لکه فساد کار اهل کار ته وسپارل، کار به څوک اهل کار ته سپاري چې خپله اهل کار وي. خو په دغه یووالي کې د ختیځې سیمې یو شمېر استازو ګډون نه درلود. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي اریانون وایي ځکه یې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی چې دغو استازو هیڅکله هم د ولس حق نه دی غوښتی، بلکې د خپلو شخصي ګټو په موخه یې ولس سپار ګرځولی. ځکه پکې ګډون نه کوو چې موږ ته د دوی دریځ معلوم دی، یعنې هغه وظیفه او هغه حق چې د ولسونو په دوی باندې دی په پارلمان کې، د دوی اصلي وظیفه دا نه ده چې لاړ شي هلته غونډې جوړېږي، د دوی اصلي وظیفه دا ده چې دوی دلته راشي په پارلمان کې د نظام د خلکو په مجموع کې د مشرقي د خلکو حق ادا کړي. یا پارلمان دوی ته لاره خلاصه کړې، دوی کولی شي چې د حکومت په اعمالو باندې نظارت وکړي. یوه سندره د دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر دا کار ترسره کوي، کله چې پوه شي چې یو امتیاز یې د لاسه وځي او د دې په خاطر چې حکومت باندې د دوی فشار راوړي او خپل هغه امتیاز دې ته ترلاسه کړي، دوی دغه ډول عمل ترسره کوي. نن زموږ د هغه دښمنانو غوندې پاکستان او ایران غوندې چې کله په حکومت باندې فشار راوړي نو مهاجره موضوع رامخې ته کړي، نو چې ځینې مشکلات حکومت ته رامخې ته کوي او یو ډول فشار په حکومت راوړي، دوی هماغسې زموږ د هغه دښمنانو غوندې. اریانون وایي چې ښایي په دې نږدې ورځو کې ولسمشر د مافیایي کړیو زورواکو د مخنیوي د یو ستر تصمیم په موخه ننګرهار ته سفر کړی وای، خو دوی ترې وار لومړی کړ څو ولس ته ځان سپین ښکاره کړي. او څنګه چې موږ خبرې په همدې نږدې ورځو کې ولسمشر یو پروګرام لري چې ننګرهار ته راشي او هغه کسان چې هر ځای کې پاټکونه اچولي د خلکو حق خوري، زورواکي دي او ظلم کوي، هغې د مخې نه لرې کړي. نو ځکه مخکې د دوی نه چې هغه اقدام وکړي، دوی دغسې یوه غونډه جوړه کړه او غوښتل یې چې د هغه موانع هغې مخه ونیسي او دوی ته خپل زور ښکاري کوي چې که چېرې تاسو اصلاحات راوړي ننګرهار کې، یا هغه غله چارواکي یا هغه کسان چې عایداتي منبعو ته د اوسې ناست دي او خپل د بازارانو دپاره پیسې راټولوي، د هغې مخه ونیسي. دوی دغسې یو اطلاع غوښتل چې په حکومت فشار راوړي تر څو دغه اصلاحاتو مخه ونیسي. د خاریانو ترڅنګ د تیرې ورځې په غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو هم د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه چې د دې سیمې په نامنۍ او قانون ماتونه کې ښکیل دي. موږ تر اوسه پورې چې کله کومې جلسې کړې دي
راغون شوي یو صرف په یخ باندې لیکل شوي دي و هغه لیکل نور ته کېښولی شوي دي او نور ولیکړي دي که دې ظلم همداسې کېږي نو ضرورت یې نشته او نه دې خلکو ته ضرورت شته چې په دې ګرمۍ کې ځان په تکلیف کې څوک غاصب ده څوک ځمکې غصبوي زه خو چې جلال آباد ښار لره ننوځم په 20 ځایه د ما موټر تلاشي کېږي 20 ځایه د ما نه د هویت کار تذکیره غوښتل کېږي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی خفه نه شئ دا تاسې صاحبان یې چې په دې تورو شیشو ضد زیرو موټرو کې ناست یې چې څه کوئ څوک هم د مخنیوي نشته. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي په حکومت کې د نن په ځینو سیاسي ائتلافونو او اپوزیسیونونو کلکې نیوکې وکړې. ښاغلي مرتضوي وویل د حکومت د نن ائتلافونو او اپوزیسیونونه حقوقي سیاسي او بین المللي منطق نه لري. دغه ائتلافونه د ستونزو د حل لپاره کوم مشخص پلان نه لري او له تکراري خبرو پرته بل پکې څه نشته. ائتلاف‌های درون حکومتی و اپوزیسیون‌های درون حکومتی فاقد یک منطق حقوقی سیاسی و بین المللی هست. ما انتظار داریم شخصیت‌هایی که نسبت به روند موجود معترض هستند طرح‌های بدیل و مشخصی را برای بیرون رفت ارائه کنند. متاسفانه تا اکنون بجز پیام‌های تکراری کدام طرح بدیل مشخص برای بیرون رفت ارائه نشده و بیشتر صحبت‌ها مبتنی بر اهداف و اغراض شخصی میباشد. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا 4 کاله وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا د رسنیو سره شریکه نه شوه. په یادو وکیلانو نیوکې دي چې تل یې د شخصي ګټو لپاره د ولس له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړې. فقیر محمد فقیرزی انعکاس رادیو تلویزیون ننګرهار.